برای چیر روان یې؟ خدای دې راوله لالکه ساعت دې ښه سره په خیر یې کلي کې خیرات دې خیرونه اوسې فکر ته څنګه چیر روان یې؟ ولا لالکه زما د امام خوا د ډېر عمر مې امام نه دی کړی. یاره تنبره تر اوسه دا بوټونه نه وي کړي. یاره لالکه غم یې مه کوه، اسراف ښه کار نه دی، بیا نه وي کو د خیره. یاره تنبره اخر څه پکې دا اته کاله کې دا بوټونه دې په پښو دي، ولا اوس موږ په شرمېږو. یاره لالکه خدای د انډیوالانو غم نه راکوي، خیر دی یو جوړه پیدا سي د خیره سره. یاره تنبره اخر څه پکې ته کم پیسې نه لرې خو جوړه رانیسه، که ستا پیسې نه په زړه کېږي خو زه بیا درته رانیسم. دا کار خو به ته کوې د خیره سره انشاءالله. اوس دا راته ووایه چیرې ځې ته؟ ځم امام ته. خو درځه چې دواړه یو ځای ځو.
یاره تنبوره تو دا بوټونه بله کم نشي ورکولی ښه په سر به تر وکړم خیر یې تنبوره د بوټو څخه مې خلاص کړلې یاره تنبوره د کشانډیوالې واده پوره کړې ده دغه دې بوټونه راوړي یاره خدای دې خیر ورکړي خدای دې امان سلامت کړي داسې انډیوالان ښه خوند کوي یاره داسې بوټونه که سره لکه غذا چې په پښه کړې سپک بوټونه دي د چی شکایت؟ نه پوهېږم
وای وای زما بوټونه په حمام کې ورک سوي دي. بوټونه په حمام کې؟ ورسره راوله. عجبه ده، زما په ملک کې د بوټو ده. سلام علیکم بچه صاحب. وعلیکم سلام. وایه څه خبره ده؟ بچه صاحب زه حمام ته تللی وم، بوټونه مې د خپلو کالو سره ایښي وه. د حمامه چې راووتم زما بوټونه نه وه، پر ځای دغه پراته وه. ښه، ستا بوټونه یې وړي وه، پر ځای یې دا ایښي وه؟ هو صاحب. دا بوټونه نه پېژنې چې دا به د چا یي؟ یا بچه صاحب نه پېژنم، زما نوي بوټونه یې وړي دي. ته ور مه خطا کوه، ستا بوټونه پیدا کېږي. سپه سالار امر صاحب. ته داسې وکړه، دا بوټونه در سره واخله، په ټول ښار کې وګوره. د ده بوټونه چې هر چا اخیستي وه، هغه بوټو سره به دا سړی راولي. پر سترګو صاحب. بچه صاحب ما ته اجازه ده زه ولاړ شم. یاره ته تر هغه ساعته پورې نه ساتله چې ستا بوټونه پیدا سوي نه یې. تر اوسه زما په ملک کې داسې نه وه پېښه سوې. ورسه د یخوني ته واچوه، تر هغه ساعته پورې بندي کړه چې تر څو یې بوټونه پیدا کېږي. سمه صاحب. بچه صاحب کور ما مور نه لیدله، ما دا دوا ورته راخیستې ده. بس نورې خبرې مه کوه. صاحب امر پر ځای شو. چیرې مې پیدا کړه؟ چا وړې وه؟ بچه صاحب په جوان کلي کې مې پیدا کړه، تنبوري وړې وه. چیرې دی تنبوری؟ صاحب راوستی مو دی، ستا امر ته انتظار یم. راولم؟ بوټونه کښېږده، ورسره یې وده. بچه سلامت، ښه زوی دا بوټونه پیدا شول. څنګه به نه پیدا کېږي؟ زما په خاوره کې بیا هم څوک یو شی وړي؟ تا وړي وه دا بوټونه؟ ولې د خلکو بوټونه وړې؟ ما بوټونه نه وه وړي. نو دا بوټونه د چا دي چې ستا په لاس کې دي؟ دا زما دي. زه پوهېږم چې دا ستا دي، دا د بل بوټونه دي، ولې دا ما غلا کړي وه؟ ما غلا نه ده کړې بچه صاحب. باچا صاحب ده غلا نه وه کړې، خو د بل بوټونه یې غلا کړي. ښه، ده غلا نه وه کړې، د بل بوټونه یې وړي وه. د بل بوټونه دې وړي وه؟ بچه صاحب ما د بل بوټونه نه دي وړي. زه حمام ته تلم، ما یو دوست راسره ملګری سو، هغه پر لارې راته ویل. یاره تنبوره تر اوسه دا بوټونه نه وي کړي. یاره لکه غم یې مه کوه، اسراف ښه کار نه دی، بیا نه وي کو د خیره. یاره تنبوره اخر څه پکې د 8 کاله کې دا بوټونه دې په پښو دي، ولا اوس موږ په شرمېږو. یاره لکه خدای د انډیوالانو غم نه راکوي، خیر دی یو جوړه پیدا شي د خیره سره. یاره تنبوره اخر څه پکې ته کم پیسې نه لرې، خو جوړه رانیسه. که ستا پیسې نه په زړه کېږي خو زه بیا درته رانیسم. دا کار خو به ته کوې د خیره سره انشاءالله. یاره تنبوره لږ چانډیوالي واده پوره کړې ده، دغه دې بوټونه راوړي. یاره خدای دې خیر ورکړي، خدای دې امان سلامت کړي. دا
داسې عقیبالان ښه خوند کوي یا الله دې بوټونه که سره لکه غذا چې په پښه کړې سپک بوټونه دي باچا صاحب زه چې د امام راووتم زما کالو پر ځای هغه بوټونه پراته وه ما شول هغه زما دوست راته راوړي دي ته داسې موږ نسې خلاصېدی د دې بوټو خاوند دا 3 ورځې کېږي چې بندي دی دلته ډوډۍ خوري اوبه څښي اتاق یې نیولی دی دا پاچي ده ما 15 کاله پاچي کړې ده بایسکل سازي مې نه ده کړې سم دې خلاص کړ تر هغه ساعته ولاړ که ولاړ سې چې 3 ورځې د دې سړي پر ځای کښېننې او څومره چې ډوډۍ خوړلې ده څومره مصرف چې ده کړی دی غونه جریمه تاویل نه کوي واخه دی بوزه بل رای راکړه سترګو صاحب